السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ لاره. محترمینو، د سورة الکوثر وظیفه در سره شریک کوم. مجرب عمل ده، مجرب وظیفه ده چې د کم حاجت لپاره یې کوي، چې هر څومره غټ حاجت وي، هر څومره نامشکل وي، هر څومره ناممکن وي، انشاءالله د دې سورة الکوثر په برکت سره به الله تعالی در پرکي هغه حاجت، او د کم مقصد لپاره چې کوي هغه مقصد کې به مو الله تعالی کامیاب کی. کم خواهش چې لرئ، دا د سورة الکوثر وظیفه چې زه له تاسو سره نن شریک کوم دوستانو، دا وظیفه وکړئ، هغه خواهش د زړه به مو پوره سي، هغه حاجت به مو پوره سي، په هغه مقصد کې چې تاسو کامیابی غواړئ، په هغه مقصد کې به الله تعالی درته کامیابی درکړي. دوستانو، دا وظیفه د صرف او صرف د 3 ورځو لپاره. 3 ورځې به متصل کوئ، په پابندي سره به کوئ. طریقه یې زه نن درته ښیم. که چیرې تاسو په پابندي سره په هغه 3 ورځو کې دا وظیفه وکړئ، په هغه 3 ورځې کې به ستاسو کم حاجت وي هغه به پوره سي. په هغه 3 ورځې کې چې تاسو د کم مقصد لپاره کوئ، په هغه مقصد کې به تاسو ته الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره کامیابي درکړي. په دغو 3 ورځو کې دننه به انشاءالله الله تعالی ستاسو هغه خواهش د زړه در پوره کړي کوم چې تاسو یا پر زړه باندې لرئ. او بل دا وظیفه د هر مقصد لپاره کوئ سي، د هر حاجت لپاره کوئ سي، ستاسو خپله مرضي ده چې څومره غټ مقصد وي، څومره غټ حاجت وي، یا له پریشانۍ څخه د خلاصولو لپاره تاسو کوئ، دا وظیفه وکړئ. انشاءالله په 3 ورځې کې دننه به ستاسو هغه پریشانی ختمه سي. هغه 3 ورځې دوستانو، جمعرات، جمعه، هفته، په دغو 3 ورځو کې متصل وکړئ. د جمعرات په ورځ یې شروع کړئ، د جمعې په ورځ یې وکړئ، د هفتې په ورځ یې وکړئ. دا وظیفه دغه 3 ورځې متصل کیږي، او دغه 3 ورځو کې دننه به ستاسو هر جایز حاجت پوره سي، ستاسو هر پریشانی به ختمه سي. او دغه 3 ورځو کې دا وظیفه چې یو څوک د انسان د خپل نکاح لپاره، که نارینه زنانه د خپل رشتې لپاره کوي، چې چیرته یې رشته خوښوي هلته به انشاءالله رشته وسي. او دا وظیفه چې د هرې کامیابی لپاره په دنیا او آخرت کې د کامیابی لپاره کوي، دا وظیفه انشاءالله په دنیا کې به هم الله تعالی درته کامیابی حاصله کی، دربی کی. په کم کار کې چې تاسو کامیابی غواړئ، په دغه 3 ورځې کې دننه به تاسو په هغه کار کې کامیاب کړل سئ. یا د بیروزګاری لپاره یا وایاست بیروزګار یاست، د کاروبار اسباب نه دی برابر، کاروبار نسته، پیسې نسته، د دې لپاره انشاءالله ووایاست له غیبو څخه به د الله تعالی د بیروزګاری اسباب درته برابر کی، پر روزګار بسې، او الله تعالی به درته د کاروبار اسباب برابر کی، پر کار بسې. دا وظیفه دوستانو د دښمن د ناکامي لپاره هم کولای سي، چې یو څوک پر تاسو باندې غالب وي په یوه مقدمه کې یا په یو کار کې، یا تاسو په یو چا باندې کار پساوي، هغه کار نه درکوي. دا وظیفه 3 ورځې وکړئ. په دغو 3 ورځو کې 4مه ورځ چې تاسو ورسئ انشاءالله هغه به تاسو ته راضي وي، ستاسو کار به وکړي. یا مثلا ځئ رشته کول غواړئ، انشاءالله هغه به په دې 3 ورځې کې راضي سي. یا غواړئ د بل چا په زړه کې محبت واچوئ، هغه محبت نه قائمیږي، نه راځي. د دغو 3 ورځو کې چې دا وظیفه تاسو وکړئ، د دې په برکت سره به هغه ستاسو محبوب او دغه زړه ته به محبت ستاسو ولویږي. دوستانو، د دې 3 ورځو وظیفه ده. تر دې مخکې درود شریف دا طریقه درته ښیم، او دا وظیفه چې تاسو وکړئ، دا د قرآن شریف یو کوچنی سورت ده چې سورة الکوثر ده. په ټول قرآن شریف کې چې مثلا 13 سپارې دي، په 13 سپارو کې مثلا 114 سورته دي. په دې اخرنۍ سپاره کې چې عما یتساءلون ده، په دې کې یو کوچنی سورت ده، 3 آیات سورت ده، سورة الکوثر ورته وایي. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا سورت دا سورت د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تسلیت لپاره نازل شوی ده. د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر دښمنانو باندې د رسول الله د کامیابی لپاره دا سورت را نازل شوی ده، او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د کامیابی لپاره دا سورت ده.
دوستانو دا وظیفه د جمعرات په ورځ باندې کیږي. د وظیفې طریقه درته ښیم. د جمعرات په ورځ شروع کیږي، د هفتې په ورځ ختمیږي. طریقه یې دا ده، کله چې د سهار لمونځ وکړئ، د سهار د لمانځه نه بعد به اول وار یو وارې درود شریف ووایاست، له هغه نه بعد به 119 واره 101 دونه واره به سورة الکوثر ووایاست. کله چې مې دا ووایئ، د مازدیګر له لمانځه نه بعد به بیا ماسپښین نه، د مازدیګر له لمانځه نه بعد به یو وارې درود شریف، بیا به 119 واره 140 سورة الکوثر ووایاست. او بیا به د ماښام لمونځ پرېږدئ. مثلا لمونځ خو به وکړئ، لمونځ خو به نه پرېږدئ، وظیفه به نه کوئ د ماښام د لمانځه نه بعد. د ماخستن له لمانځه نه بعد به بیا دا عمل وکړئ، دغسې یو وارې درود شریف 119 واره، دغه سورة الکوثر په پای کې بیا یو وارې درود شریف. مثلا چې وظیفه د سهار له لمانځه نه بعد شروع کیږي، په سر و پای کې یو وار درود شریف ضرور وایاست. خو کله چې وظیفه وکړئ ختمه سي، مثلا د سهار له لمانځه نه بعد مې وظیفه وکړه 119 واره مې ووایئ، دغه نه بعد د خپل حاجت لپاره ضرور دعا وکړئ. خو تر دې مخکې چې وظیفه شروع کوئ، هغه خپل حاجت په خپل ذهن کې راوګرځوئ. وظیفه که مو صورت یاد وي هم یې ویلی سي، که مې نه وي یاد چې ورته وګورئ هم یې ویلی سي، که په موبایل کې وي، که په قرآن مجید کې وي، فارسي کې ویلی سي. لا خپل حاجت په خپل ذهن کې راګرځوئ. د وظیفې ختمولو نه بعد دعا وکړئ. نو په ورځ کې 3 واره وظیفه سوه، 3 واره ستاسو دعاوې سوې. داسې مثلا 3 ورځې ده، نو 3 واره 3 نه کیږي. انشاءالله 3مه ورځ د هفتې په ماخستن سي تاسو ختمه کوئ. انشاءالله په دې 3 ورځې کې به الله تعالی ستاسو هغه حاجت پوره کړي. الله تعالی به ستاسو په خپل حاجت په خپل مقصد کې کامیاب کړي. خو یوه خبره یاد ساتئ، دا به مو یقین، دا به مو عقیده وي چې الله تعالی د دې صورت په برکت سره زما حاجت پوره کوونکی، پر دې وظیفه به مو یقین مضبوط وي، عقیده به مو مضبوطه وي، بیا دا وظیفه ډېره زر تاثیر کوي. دوستانو دا وظیفه وه، الله تعالی دې وکړي چې تاسو یې وکړي، او الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره ستاسو هغه مراد، ستاسو هغه مقصد در پوره کړي، او ستاسو هغه حاجت هم در پوره کړي. پر الله تعالی مو سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.